دا په ننګرهار کې د کانال ریاست له باغونو راټول شوي د زیتونو دانې دي چې دلته د پروسس لپاره راوړل شوي دي. نارینه او ښځینه کارکوونکي پر پاکولو بوخت دي تر څو د غوړیو تولید لپاره یې چمتو کړي. دوی وایي کلونه وړاندې پخوا د زیتونو دې فابریکې له هېواده بهر هم خپل تولیدات رسول، خو اوس د نامنۍ او د زیتونو باغونو ته د نه پاملرنې له امله په دې حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. که چېرته دولت دغه وکړي چې دې ته سره ورکړي، د دې نرمکاري وشي، دا پرسونل زیات شي. پرسونل یې چور د کانال پرسونل نشته دی اوس که نه. پرسونل خو لکه پخوا 13,000 پرسونل و، اوس خو هسې محدود یو څو کسه پرسونل دی، نو هغه اوبهخور وکړي، نرمکاري وکړي، مطلب د دې خدمت وکړي. دا په هغه ټیم قینچیکاري غواړي. پخوا زږ ډېرو، اوس د هغې په پرتله باندې لږ کم شوي دي، خو بیا هم ښه دي. فکر دی که نه، بیا هم ښه دي. بس سړی پروس کال ته وګوري یا بل کال ته وګوري، نو ښه دي، زیتون بد نه دي. د ننګرهار د کانال ریاست د زیتونو فابریکې امیر عتیق الله نایل وایي که څه هم د تیر کال په پرتله سږ کال د زیتونو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د ټاکلي هدفه کم دی. د په خبره چې د تیر کال په پرتله د غوړیو په تولیداتو کې هم په 100 کې 8% زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي تیر کال 56 ټنه غوړي بازار ته عرضه کړي وو، خو دا ځل د نامنۍ له امله دا فیصدي کمه ده. که چېرته موږ په فارمونو کې یا په باغونو کې اګرو تخنیکي فعالیتونه ونه کړو، په دې باندې پوه شي چې ونه حاصل نه ورکوي. یا د اګرو تخنیکي فعالیتونو کموالی، د امن کموالی، زموږ داسې ونې وي چې فرضاً ډکې ونې د نامنۍ له امله پاتې شوې، چا ونه شو کولی چې ټولې کړي. نو دغه ابعاد دي چې فرضاً کېږي، دې ته باید زیاته توجه وشي. دا ښځینه وایي کلونه کېږي چې د زیتونو په دې فابریکه کې په بېلابېلو برخو کار کوي، خو لا هم د خپلې کورنۍ اړتیا نشي پوره کولی او په دې برخه کې له حکومته د همکارۍ غوښتنه کوي. معاشونه هم لږ دي، ټول اولادار فامیل هم ته غاړې ده، سرپناه نه لرو. دغلته 20 کاله موږ وظیفه اجرا کړه، سرپناه نه لرو. چا خبره ټول زموږ کرایه کې پیسې دي. ننګرهار چې د زیتونو د حاصلاتو له اړخه غني ولایت یادېږي، په دې وروستیو کې چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله یې سږ کال په حاصلاتو کې 2 چنده زیاتوالی راغلی دی. د خلکو په باور که دغه شاړو باغونو ته او شاړو ونو ته پاملرنه وشي، د دوی دوا پاشیانې وشي، نور وسایل ورته برابر شي، نو لرې نه ده چې په دې حاصلاتو کې به 100 چنده زیاتوالی راشي. نیاز محمد خاکسار، انعکاس راډیو تلویزیون، جلال آباد.